د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکې ادارې یا سیګار په خپل 3 میاشتني راپور کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت د نړیوالو معیارونو له مخې د بشري حقوقو په برخه کې هیڅ ژمنې نه دي عملي کړي. بشري حقونه په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره داسې ښکاري چې اسلامي امارت ټول هغه محدودیتونه پر ښځو او نجونو لګولي چې د خپلې 9مې لسیزې د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې د دوی لخوا د ښځو ځپنه دوام لري. پرې محدودیتونه لا زیات سوي او له 6 ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې ښوونځي ته لاړې شي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د حقوقو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیریدو سره د میرمنو وضعیت ناسم لوري ته درومي. دوی زیاتوي په تیر یو کال کې د افغان میرمنو د ملاتړ په موخه یې خپل غږ پورته کړی، خو داسې اداره نشته چې د دوی غږ واوري. وضعیت زنان هر روز در افغانستان بدتر شده میره و محدودیت ها هم از سوی طالبان بیشتر شده میره. 1 سال است که ما صدا میزنیم که زنای افغانستان باید حمایت شوند، زنای افغانستان را حمایت کنین. متاسفانه که هیچ مرجعی نیست، هیچ نهادی نیست که واقعا صدای زنای افغانستان را بشنوه و به خواستای زنای افغانستان رسیدگی شود. 1 سال از دخترای ما به مکتب نمیرن و درهای مکاتب بسته است. ما نگران از این هستیم که آینده زنان در افغانستان چه خواهد شد. پس هر چی زودتر میشه باید اقدام جدی صورت بگیره و صدای زنای افغانستان شنیده شود. دوی زیاتوي چې موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاهد یو او وایي چې افغان میرمنې د خپلو اساسي حقوقو څخه محرومې شوي او افغان میرمنو او نجونو راتلونکي ته اندېښمنې دي. در این شک وجود نداره که ما شاهد خشونت علیه زن در افغانستان بعد از آمدن حکومت طالبان به طور بی‌پیشی نبودیم. ما دیدیم که زنای افغانستان از ابتدای ترین حقشان محروم شدن، از حق کار، از حق تحصیل، حق آزادی و حق مشارکت سیاسی محروم شدند. در این شک وجود نداره که بعد از آمدن طالبان زنای افغانستان دیگر صدای عدالت خواهیشان، صدای حق خواهیشان، صدای بالاخره آزادی خواهیشان سرکوب شد. زنان در افغانستان تحت قوانین فرهنگی و سنتی طالبانی محدود شدند. این سرکوب زنان و دختران به همه جهان هویدا است. محروم ساختن دانش آموزان از تعلیم و نگذاشتن زنان به کار و شغل‌هایشان و حتی انتخاب پوشش زنان هم دست آنها و استفاده ماسک هم اجباری پس این وضع محدودیت ها که حقیقتا سرکوب زن افغان است. خو اسلامي امارت بیا د سیګار راپور په کلکه ردوي او زیاتوي چې دغه راپور د ناسمو معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی. امارت زیاتوي چې په افغانستان کې نه په ښځو ظلم شوی او نه هم حق تلف شوی ده. د سیګار راپور چې دا ځل هم د ناسمو معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی. په اړه باید ووایم چې د دوی دغه داسې وایي د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ ده. په کلکه ردوو. په افغانستان کې نه په ښځو ظلم شوی او نه هم حق طلب شوی ده، بلکې اسلامي امارت تر بله هر شی د ښځو حقونو ته ژمن ده. دا یادولو وړ ده چې د سیګار دغه راپور پر داسې مهال خپریږي چې د تعلیمي کال 5مه میاشت روانه ده، خو تر اوسه پورې له 6 ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د افغان نجونو پر مخ نه دي خلاصې شوي چې دغې چارې د نورو مسایلو تر څنګ د اسلامي امارت رسمیت پیژندلو مسله هم په ټپه درولې ده.